د قرآن مجید تلاوت زیات. زما محترمو دا هر ځای کې مدرسې شته، جماعتونه شته، علما قاریان تکړه تکړه خلک شته، او داسې خلک هم شته په قرآن باندې نه پوهېږي، په حدیثو نه پوهېږي. راځئ یو یو ټکی به زده کوو. که په دې حال کې موږ له مرګ راغی، الله به هم د قیامت په ورځ د علماو په سب کې راپاسي، د قاریانو په سب کې به هم راپاسي. د دین یو مسله چا زده کړه، وایي د 1000 رکعاتو نفلو نه افضل ده. د 1000 رکعاتو نفلو ته د تراویح 20 رکعاته کې په ایمان ووایه، څومره ستړی ستومانه شي. او دلته د دین یو مسله راغی، عالم سره کېناستي، یره جي ما ته په مانځه کې دا مسله ده، تاسو ته څومره مسلې، څومره شک شبهات، خو تپوس نه کوو، بس همداسې زندگی تیرو. خیال راغی جماعت کې کېناستي، قرآن دې راواخستو، او قاري صاحب ته وایي دا قرآن راته لږ زده کړه، الف با تا او الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. تاسو صرف وایي الف لام میم، په دې الف لام میم باندې تاسو تا ته 300 نیکۍ الله پاک درکړي، 300 نیکۍ صرف په یو حرف باندې سلی کوي. بیا الف لام 2 حرفونه شو، 200 نیکۍ، میم 300 نیکۍ. څومره په آسان باندې خپل آخرت ځان له ښایسته کول، څومره په آسان. لیکن موږ دې ته هم تیار نه یو. چلو عزم کو، تاسو یو آیات د قرآن مجید زده کو، نو د 100 رکعاتو نفلو نه افضل، د 100 رکعاتو نه. او بیا د علم یو مسله دې زده کړه، وایي د 1000 رکعاتو نفلو نه افضل. نو دې وجې نه زما محترمو درخواست کوم چې راځئ دا قرآن زده کو. دا انقلابي کتاب دی. الله پاک خپل استاذ او محمد رسول الله شاګرد. څومره اوچته زما محترمو ربط د استاذ او د شاګرد دی. استاذ د مدرسې قاری او شاګرد دومره ربط، او زما محترمو خپلو کې دومره واسطه لري. الله په خپل استاذ او محمد رسول الله شاگرد، او بیا محمد رسول الله استاذ او صحابه شاگردان. وورخه نو بیا په دې معامله کې چې کم دی غلط سوچونه او غلط فکرونه کول، نو الله به داسې خلکو سټونه نه ماتي. نو درخواست کوم، دعام کوي چې الله ما د علماو په مخالفت کې مراوله، ما د جماعت او مدرسې او د قرآن او د دین په مخالفت کې مراوله. کو به کنه انشاءالله، کو به انشاءالله. ستاسو بچی به وي اسی به اوړي راوړي. زما محترمو هغه مدرسو کې داخل کوي، قرآن پې زده کوي، علمونه پې وکوي. یو عالم به د قیامت په ورځ د اسمان، بلکې ستا د ټولې قبیلې دپاره دا یو عالم کافي دی. نو د چا چا په قام قبیله کې عالمان شته، لږ لاس اوچت کوي. خاندان کې یو عالم شته، پوره خاندان کې لاس اوچت کوي لږ. بعضې ملګري پکې هغې په خاندان کې عالم نشته. نو دا د افسوس مقام دی که نه دی که نه دی؟ نو عالمان پکار. زه خو یم په هر کور کې عالم پکار، او که په هر کور کې نه نو په پوره علاقه کې خو یو عالم پکار دی که په هر قام قبیله کې خو یو عالم پکار دی که صحیح ده. انشاءالله الله دې په دې ټولو خبرو د ډېر عمل کولو توفیق را نصیب. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. کریم الله سم ویل سم واورېدل، په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کا. کوم مقصد دپاره تا دې دنیا ته رالیږلي یو، الله د مرګ نه مخکې په هغه مقصد باندې راوله. کریم الله مهربان الله زموږ د ټولو تمامي پریشانۍ ختمې کا، ضرورتونه هم د خپلو خزانو نه پوره کا. الله بیمارانو ته هم روغ صحتونه ورکا. کم ملګري قرضداري وي قرضونه اخلاص کا. کریم الله پریشان حاله وي پریشانۍ ختمې کا. د چا اولاد نه وي نیکمله صالحه اولاد ورکا، که د چا اولاد وي نیکمله صالحه ورته رالوي کا. کریم الله د کومو زنانو د خپلو خاوندانو سره نالګي ده، الله زړونه یې ولګوه. په هر کور کې مینه محبت اتفاق پیدا کا، برکتونه پیدا کا، د یو بل نه زارېدل او قربانېدل پیدا کا. الله د دین هواګانې پوره دنیا کې اوچلوه. الله د بېدینۍ اډې ختمې کا. الله دا څومره خلک د جماعت او مدرسې خلاف منصوبې او تحریکونه چلی، د علماو خلاف، او دا خلک به په علماو او په مدرسو باندې بدګمانه کوي. الله دې خلکو ته اول هدایت وکړه، او که هدایت به په قسمت کې نه وي ازلي بدبخته به وي. الله د ځمکې دروازې ورته کولاوي کا. الله د دین هواګانې پوره دنیا کې اوچلوه. الله زموږ بچي د قرآن حافظان عالمان د دین دایان جوړ کا. د عالم انسانیت دپاره الله د خیر او هدایت ذریعه جوړ کا. الله کم اولاد
د خپل والدینو نافرمانه دی او نافرمانی کوي الله فرمان برداري ورته جوړ کا الله د سترګو یخوالي ورته جوړ کا کریم الله د فلسطین مسلمانان الله ډیر تکلیف کې دي الله غیبی مدد نصرت وکا الله په پوره دنیا کې څومره مسلمانان نارینه زنانا الله په تکلیف کې دي مدد نصرت وکا الله موږ پوره په دین باندې چلیدو والا جوړ کا سر یختونه واخلا خونو کانو پوری بیت الخلا نه واخلا تر بیت الله پوری د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق زمنګ د نارینه او زنانو زندګۍ نه جوړې کا کریم الله مهربان الله دا کوم ازمکه د مدرسې د پارم برابر کړی دا اے کن فیکون ذاتا په دې باندې څومره خرچه راځي د ایخ نبی خپوري یا الله تا علم کړه تی د خپل غیبی خزانو نه بندوبس وکا تی د خپل خزانو نه په غیبی لارو باندې بندوبس وکا الله دا مدرسه د عالم انسانیت د پاره د خیر او هدایت ذریعہ وګرځوا الله مدرسې تم قبولیت ورکا استادانو تم قبولیت ورکا مونږ سره چا څه قسمه ښېګړه کړې وي څه قسمه مدد نصرتي کړې وي الله مالی جانی ته بهترینې بدلې ورله ورکا په بچو کې حافظان عالمان د دین دایان پیدا کا په دې حاضره مجمع کې کم ملګري په زړونو کې څه قسمه شرعي ارمانونه لري د خپلو خزانونو ورته پوره کا مونږ او د ناس کسان د خپلو بیبیانو سره د خپلو والدینو رشتہ دارانو سره مونږ د خپلو استادانو شاګردانو مقتدیانو سره بار بار د حرمینو شریفینو زیارت را باندې وکړلې کا الله حجونو لا عمرو لم بار بار درو غواړه یا الله سم وغختل دام نصیب کا سم اون غختل پکارو مونږ اون غختل الله غم نصیب کا زمون غختل زمون د حیثیت مطابق اتا د خپل شان مطابق او فرمایا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.